ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د اسمانونو او زمکه هر شی څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره سنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او با خبره ده. څه چې په زمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له اسمانه راکوزي او څه چې ورته خيږي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. منکران وای قیامت ولې پر موږ ناراضي؟ وای قسم دې زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راشي. له هغه نه د یو بچری په اندازه کوم شای نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بچری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي. او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغه خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان راوړی دی او غوره عملونه یې کړی دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړی ده، د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول درناک عذاب دی. ای پیغمبره، پوهان خپوهیږي چې ستاسو پروردگار له خوا پر تا نازل کړای شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسی او ستایل شوی خدای لاره خي. منکران خلکو ته وایي مونږ تاسو ته داسې سړی دروخیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسو مړ کیږئ او تاسو د جسم بڅرای تیک پرک شوی وي، په هغه وخت کې به تاسو بیا لنوي سره پیدا کړئ شي. نه د معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او کلیوان توپ پر راغلی دی. نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او هغوی په ناوړه توګه گمراه شوي دي. آیا دوی هیڅ کله هغه اسمان او زمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې ورسته څخه را چاپیر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په زمکه کې نه باسو یا به د اسمان څخه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یو نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. مونږ داوود ته خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی وو. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړي او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوس په نه د هغه لپاره پسته کړه لدی لارښوونې سره چې زغری جوړ کړه او د هغو کړي په سمه اندازه. ای آل داوود نیک عمل وکړئ، تاسو چې څه کوئ زه هغه وینم. او د سليمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په محل کې د هغه چلیدل دی وی میاشتې تر مسافې پوري. مونږ د هغه لپاره دی ویل شو مسو چینو بهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوي. له هغونه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوي کاوه په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمب شوی اور خوند وڅکو. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګ ودانۍ، تصویرونه، د لوی تالاونو غوندې لګنونه او خپل ځای نه خوځیدونکي دراند دیګونه. ای آل داوود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندگانو کې بيخي لک شکر وستونکي. بیا کله چې پر سليمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذ کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکي کوم شی له هغه چنجینه پرته نو چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سليمان راولوي د نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شو چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نو پاتې شي. د سبا د قوم لپاره د حقوق په همغه خپل استوګنځي کې یو نښانه موجوده و. دوه باغونه کیو کین لوري ته دوی ته ویل شول د خپل پروردگار درکړي روزي خوري او د هغه شکر ادا کوي. دا هیواد د غوړ او ستره او پروردگار دی بخونکي. مګر هغوی له حق څخه مخ واړو په پای کې مونږ پر هغو باندې نړونکي سیلاب ولېږي او د هغو د مخکنیو دوه باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخی کرغیړنې میوه او د غزو ونی وی او یو څه لږ غوندې د صدر ونی. دا و د هغو د کفر بدله چې موږ هغو ته ورکړه او له ناشکر انسانانو پرته موږ دغه څه بدله بل چاته نه ورکو. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکارا کلی میشته کړیو
او په هغو کې مو د سفر مسافې له اندازې سره ټاکلې وي په دغه لارو کې شپه ورځ وګرځي را وګرځي له پوره امن سره مګر هغوی ویل ای زموږ پروردګار زموږ د سفر مسافې وګدې کړه هغوی پر خپل ځان په خپل ظلم وکړ په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډیر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې مونږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی ای پیغمبره دغه مشرکانو ته وایي چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسو هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیرئ هغوی نه په اسمانونو کې دی او بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې هغوی د اسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختای ایست شي نو هغوی بل سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسو پروردګار څه ځواب درکړ هغوی به وایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسو ته لاسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي وایي الله اوس ارومرو لمږ او تاسو نه یو لوري په سم لار ده یا په ښکارا گمراهی کې لویدلای دی دوی ته وایي کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه بل تاسو نه وي او څه چې تاسو کوي د هغه بل مونږ نه پوښتنه ونشي وایي زموږ پروردګار به مونږ را غونډ کړي بیا به زموږ په منځ کې سم صحیح پریکړه وکړي هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي دوی ته وایي ماته لګي را څرګند کړ چې هغه کومي هستی دي چې تاسو هغوی له هغه سره شریکي کړی دي هیڅ کله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی او ای پیغمبره مونږ ته د ټول انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای خو زیاتره خلک نه پوهیږي دوی ته وایي چې هغه یعنی د قیامت وعده به کله تر سره شي که تاسو رښتونی وایي ستاسو لپاره دی داسې ورځ نه ټاکل شوې ده چې د هغې پر اتک کې نه تاسو پوره یو ساعت تاخير راوستلی شي او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي دا کافران وایي چې موږ به هیڅ کله دا قرآن نه منو او نه بلدنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو کاش کې ته د دوی حال په هغه وخت کې وینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پراچي کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوړه کوونکو ته وایي چې کته څه نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته ځواب ورکړي ایا موږ تاسو له هغه هدایت نه منع کړی وای چې تاسو ته راغلیو نه بلکې تاسو په خپل مجرمان وای هغه مستضعف خلک به دغه تکبر کوونکو ته وای نه بلکې د شپې او ورځې مکاری و چې تاسو مونږ ته ویل چې مونږ له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکان وانګیرو په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپل زړونو کې به پکې ایمان شي او مونږ د دغه منکرانو په غاړو کې توقونه واچو ایا د خلکو لپاره لدینه پرته چې څنګه عملونه وو هغه سي جزاء عمومي بل بدله ورکول کېدای شي هیڅ کله داسې نه دي شوی چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکې لګلې وي او د هغې سیمې بډایانو دا نوی ویلي چې کوم پیغام چې تاسو را وړای دی مونږ هغه نه منو وی تل هم دا ویل چې مونږ له تاسو نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅ کله سزا مونږونکي نه یو ای پیغمبره دوی ته وایي زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښ شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک دې په حقیقت نه پوهیږي
دا ستاسو شتمنی او ستاسو اولادونه نه دي چې تاسو مونږ ته نږدې کوي هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات ده او هغوی به په دنګو او هسکو مانیو کې په ډاډې نه اوسېږي تشوله هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي ای پیغمبره دوی ته وایه زما پروردګار چې خپل بندگانو نه چاته اراده وشي پراخ روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي چې د الله په لار کې تاسو لګوي د هغه په ځای همغه تاسو ته نور درکوي هغه تر ټولو روزي ورکوونکو خو روزي ورکوونکی دی په کوم ورځ چې هغه ټول انسانان را غون کړي بیا بل پرښتونه پښتنه وکړي دغه خلکو ستاسو بندگی کوله نو هغوی به جواب وایي چې پاک دی ستاسو ذات زمونږ ارتباط خو له تاسو سره دی نه له دوی سره په اصل کې دوی زمونږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوي له دوی نه زیاتره په همغو باندې ایمان راوړیو په هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسو نه هیڅ څوک نه چاته ګټه رسولای شي نه زیان او ظالمانو ته به مونږ وایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکي چې تاسو هغه دروغ ګاڼه دوی ته چې کله زمون څرګند روښانه آیتونه ورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسو له هغو معبودانو نه واړوي چې تاسو پلار نیکه د هغو عبادت کوي او وایي چې دا قرآن محض لزانه جوړ شوی دروغ دی دغه کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی ویل چې دا خو ښکارا کوړي دي په داسې حال کې چې نه مونږ دغه خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مولتانه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لېږلی له دوی نه مخکې تیر شو خلکو د دروغ نسبتونه کړي ته چې مونږ هغه ته ورکړی و د هغې د لسمه برخه ته هم دوی نه دی رسیدلی مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجنو ګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته و ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه تاسو ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم د خدای لپاره تاسو یو او دوه یو ځای شي خپل مغزه وجنګوي او فکر وکړي تاسو په ملګری کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي هغه خو دې سخت عذاب لراتګ نه مخکې تاسو متوجه کوونکی دی دوی ته وایي کمال تاسو نه کوم اجر غوښتي وي نو هغه دې همدا تاسو ته مبارک وي زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی دوی ته وایي زما پروردگار ماته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیدونکی دی وایي حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدای وایي که زه گمراه شوی اوسم نو زما د گمراهی او بال زما په غاړه دی او که زه په سمه لار یم نو د هغې وحی په اساس یم چې زما پروردګار ما ته را دیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی وایي که زه گمراه کاش کې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلای بلکې له ډیر نږدې څخه ونیول شي په هغه وخت کې به دوی وایي چې مونږ پر هغه یعنی قرآن ایمان راوړ په داسې حال کې چې اوس ډیر لري شوی شي کله په لاس راتلی شي لدينا مخکې دوی کافر شوي او بیل تحقیق څخه د لری نه خبرې پیوندولې په هغه وخت کې چې دوی د کوم شی هله کوونکی وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي دوی په ډیر گمراه کوونکی شکل ویدلی دي